نو ما ستاسو مخکې د الله د کتاب نه لومبنې دا آیات لوستو الله فرمایي الف لام میم احسب الناس اے د خلکو دا ګمان دی د خلکو دا خیال دی ان یترکو چې دوی به دغسې پرېښودی شي وهم لا یفتنون او په دوی باندې به امتحان نه کېږي امتحانات به راځي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا ډېر لوی خلک دی الله په صحابو باندې کم کم امتحانات وکړه دویمه سپاره کې د غزوه احد نه وروستو چې کله د احد په جهاد کې اویا صحابه کرام شهیدان شو او د بعض شهیدانو نه سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ پوزه غوږونه کړ شو نو صحابه وی دا مونږ باندې دا امتحانات دا دومره سختې ولې راځي مونږ خو د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا کړې ده مونږ خو په پیغمبر علیه السلام خپل ځانونه قربان کړي دي دا دومره امتحانات په مونږ باندې الله رب العزت ورته فرمایل سيقول سپاره کې چې افحسبتم آیا ستاسو دا ګمان دی ستاسو دا خیال دی چې زه به تاسو باندې امتحان نه کوم ان تدخلوا الجنة تاسو به اسی جنت ته داخلېږئ تاسو به صرف په کلمه باندې به تاسو جنت ته دی په دې به چې بس ما کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله په دې به جنت ته دی ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم حال دا چې لا نه به راغلي تاسو له مثل الذین واقعات او حالات د هغه کسانو خلو من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي ول صحابو تاسو دا خیال دی چې اسی باسې به جنت ته ځو د هغه خلکو حالات به تاسو نه معلوم کړي د کومو خلکو من قبلکم چې تاسو نه مخکې وو مستهم البأساء والضراء هغوی ته رسېدلي سختۍ او تکلیفونه په هغوی لږې راغلې وې په هغوی مرګونه راغلي وو زخمونه راغلي وو مستهم البأساء والضراء ای باندې سختۍ راغلې وې بیمارۍ پې راغلې وې غریبۍ پې راغلې وې حتی هغه وخته پورې یقول الرسول چې هغه پیغمبر به ووې د زمانې هغه پیغمبر به ووې والذین آمنوا او کم کسان چې هغه پیغمبر سره ملګري وو هغوی به څه ووې دې خبرې ته لږ وګورئ هغوی ته سختۍ راغلې تکلیفونه پرې راغله پیغمبر به ووې او چې چا به پیغمبر باندې ایمان راوړی و هغوی به وې متی نصر الله د الله هغه مدد به کله راځي د الله هغه امداد به کله راځي متی نصر الله د الله مدد به کله او دا خبره بیا ځکه کوله زما عزتمندو چې الله جل شانه قرآن کې یو وعده کړې ده الله فرمایي انا لننصر رسلنا والذین آمنوا الله وی خامخا به زه مدد کوم امداد به کوم د هغه کسانو سره چې کوم پیغمبران دي او د پیغمبرانو ملګري دي انا لننصر رسلنا زه به د خپلو پیغمبرانو مدد کوم والذین آمنوا او کوم کسان چې د پیغمبرانو سره ملګري وو د هغوی سره به امداد کوم نو دلته کې الله وایي زه به د پیغمبرانو د ایمان والاو سره مدد کوم او دلته صحابه وی مونږ باندې سختۍ راځي په مونږ تکلیفونه راځي نو الله خو دلته وعده کړې وه چې زه به د مؤمنانو سره او د پیغمبرانو سره مدد کوم نو یا الله هغه مدد به کله راځي متی نصر الله الله مدد به کله بعضې وخت سړی تنګ شي سختۍ تکلیفونه پرې راشي نو دی وی یا الله دا ما سره به دا مدد کله کېږي دا زه به کامیابېږم کله
متا نصر الله. صحابه ویلی دي. چا ویلی؟ صحابه ویلی متا نصر الله، دا الله مدد بکلی. نو الله به جواب وکړو. قرآن کې الله جواب کړي الا ان نصر الله قریب. وره خبردار د الله مدد نږدې دی، د الله امداد ان نږدې دی، ان قریب ده. تاسو کته صحابه سختې تیرې کړې، جهادونه وکړو، مرګونه رااله، خزه کونډې شوې، بچی یتیمانان شو، لیکن الله رب العزت د دغه جهادونو او د دغه سختونو وروسته بیا څه وکړو؟ بے فتوحات رااله، بے کامیابی رااله، بیا مال لاغې، بیا دولتونه رااله، بیا سونا او چاندي دومره رااله چې په مدینه منوره په مسجد نبوي کې به د سونې د سرو زرو او د چاندې ډیری ولاړو. بیا الله مدد وکړو، الله فتوحات راوستل، بیا حکومتونه رااله، د صحابو په لاس کې بیا حکومتونه رااله. لیکن زما عزتمندو صحابه هغه د پیغمبر علیه السلام صحبت یافته وو، هغوی د پیغمبر السلام صحبت اختیار کړو. هغوی چې کله مالداري رااله، هغوی چې کله خوشحالي رااله، نو بیا به په دې خبره باندې جړا کوله، په دې به جړله. زمونږ غوندې جشن او خوشحالۍ به نه مناولې. خو چې یو سړی گورنر شي، وزیر شي، هفتو پورې د هغه چې کوم دی په ځای کې د خلکو یو عجیبه بهیري، خلک ور رواني، سړی گورنر شو، صحابو به په دې جړل. څه به وی؟ وی الله جل شانه زمونږ د هغه تکلیفونو، زمونږ د هغه سختو بدله ولې مونږ له الله دنیا کې راکړه، د دې بدله مونږ له په دنیا کې میلاو شوه. زمونږ سوچ دا دی زما عزتمندو، زما سوچ، ستا سوچ دا دی چې الله مې صحتمندم ساتي، الله مې په خېټه باندې موړم ساتي، مال دولت هم وي، وایي زه د الله خوښ یم. خو که نه په ما باندې امتحان راغی، غریبي رااله، بیماری رااله، سختی رااله، تکلیف راغی، بیا زما سوچ دا دی چې زه د الله بدي شم، ځکه الله ماله مال دولت نه راکوي. نو صحابه به وایي نه، وی دا مونږ له چې کوم فتوحات ملو دي، دا مونږ له چې کومه خوشحالي ملو ده، وی دا زمونږ د هغه سختو بدله خو نه ده، دا مونږ چې کوم قربانۍ کړي دي. نو زما عزتمندو دې وجې نه الله جل شانه فرمایي ای زما بندگانو، ای تاسو به وایي چې استادي دا خو قرآن دی، او قرآن خو چې کوم دی په صحابو باندې نه. زما عزتمندو قرآن قانون دی، قرآن حکم دی د صحابو نه والا د قیامت د آخري انسانه پورې چې قیامت قایمیږي، د آخري انسان وي، د دغه دپاره قرآن رهنمایي ده. دا خبره قرآن صحابو ته هم کوي، او دا خبره قرآن ما ته هم کوي او تاسو ته هم کوي. او ستا دا خیال دی چې زه موړ پټ خوشحاله اینی ټایم چې کوم دی په مال دولت کې پټ، بس دا د الله ما سره محبت دی نه. زما عزتمندو الله فرمایي کله به در باندې یو حالت راولم، کله به بل حالت راولم. خو ته به سوچ سکې. 28 سپاره کې سورہ حشر کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنانو، اتقوا الله، الله نه یریږه، الله نه یریږه. دا مال دولت، دا صحت، دا ځواني، دا تاله درکړې الله ده. دغه الله تا نه واپس دا ځواني اخیستی شي، دغه الله تا نه چې کوم دی دا مال اخیستی شي، تا ملنګولی شي، تا سوالګر جوړولی شي. دی وجه نه الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. نو یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا الله، اللہ نے یریگا، اللہ نے یریگا، اللہ نے وہ یریگا. ولتنظر، اور سوچو کا، فکرو کا، ولتنظر، ہر یو نفس سوچو کی، اے زبم سوچ کوم او تاسم سوچ کوئے. پس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد، چې سبا د پاره ما سو لګل. سبا دا سبا نه چې دا ورځ تېره شي سبا راشي، نه، سبا د قیامت ورځې ته الله وایي. ته سوچ وکړه چې ما د قیامت د ورځې دپاره سو لېږل.
ولتنظر هر یو نفس دې دا سوچو کی ما قدمت لغد چې سبا د پاره ما څه لېږلي دي د سبا سوچ زما عزتمندو دا ډېر د دقې دپاره زمونږ د تصوف بزرگان فرمایي وایي ته چې ماسخوتن سملې نو درې عمله وکړه درې عمله یو خدا چې زړه کې ووایا یا په ژبه ووایا یا الله ما سره چې څومره چا بد کړي دي ستا د رضا دپاره مې معاف کړي دي یو خو ټول امت ته معافي وکړه او دویم د خپلو ګناهونو نه توبه او استغفار ووایا د خپلو ګناهونو باندې یا الله څومره ورځ د نننۍ ورځ کې ما نه څومره غلطۍ شوي څومره ګناهونه شوي دي یا الله زه د هغې نه توبه وباسم نو توبه وباسه او دریم څیز چې کوم اهم دی هغه محاسبه وکړه محاسبه مراقبه محاسبه وکړه د خپل ځان حساب وکړه ځان سره حساب وکړه په دې 24 غنټو کې په دې 24 غنټو کې ما الله څومره راضي کړ څومره خوشحاله کړ او شیطان مې څومره خوشحاله کړ الله مې څومره خفه کړ شیطان مې څومره خفه کړ شیخ ادریس وایي که نه په نیکۍ باندې شیطان خفه کېږي یو کس وي په لار روانو ستړی شو د یو دیوال سوري ته چې کوم دی سملاس څادر یې واغوسته اوده شو چې اوده شو څه وخت پس یو کس راپاڅېده راغی او د خپې نه ونیو داسې وړه کو وی پاسه لګه دا دیوال لا غورځېږي دا دیوال لا غورځېږي چې پاسېده چې څنګه پاسې دیوال نه خوښه درست دیوال لا پرېوته ده ور منډه کړه او سړي ته وی خدای در سره ښه وکړه دا ته څوک یې چې تا ما سره دومره غټه نیکي وکړه چې زه دې چې کوم دی د مرګ نه بچ کړم دیوال لا پرېوتو او تا سره پاسولم او ته ما پېژنې وایي نه وایي زه شیطان یم زه شیطان یم وایي هلکه شیطان او چې کوم دی د نیکۍ کار دا خو تا ما سره ډېره غټه نیکي وکړه ځکه چې دیوال لا پرېوتو او زه تا د مرګ نه بچ کړم هغه ورته وایي نیکي مې سره نه ده کړې نو وی تا خو زه چې کوم دی ودومه او دیوال لا پرېوتو وی پا مې سولې ځکه چې که دا دیوال لا پرېوتی وي او ته ور لاندې شوی وي نو تا ته به شهادت میلو شوی و نو په تا مې دا شهادت نشو پیرزو ته به شهید شوی وي نو د شهادت هغه مقام مې در باندې نشو پیرزو نو ځکه مې راپاسولې دا خو مې سره نیکي وکړه خو هلته مې د شهادت نه نو زما عزتمندو الله فرمایي ځان سره حساب وکړه او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي نن جماعت کې چې څومره کسان ناستي څوک هم دا دعوه نه کوي چې زه قمقل یم زه قمقل یم زه نه پوهېږم بلکې زما نه تاسو زیات هوښیار یې قمقل څوک هم ځان ته نه وایي لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي هوښیار څوک دی الکیس من دان نفسه قابل هوښیار انسان هغه دی چې هغه ځان سره حساب کتاب کوي تاسو خو ماسخوتن زه او تاسو موږ ټول په یو تله کې یو ښه او که نه مونږ شیخ ادریس صاحب د الله پاک عمر کې برکات واچوي هغوی وایي یو ځل چې کوم دی نو چرسیان ناست وو چرسیانو خپله ځان له یوه عجیبه دنیا وي چرسیان نیاستو خپلو کې ناستو خبرې کولې نو یو ملا صاحب داسې تېرېدو په لار باندې وی هلکه بس چرسیان دي وی السلام علیکم سلام یې پرې واچولو چې سلام یې واچولو نو هغه چرسیانو یو بل ته وی هلکه د ملا صاحب په مونږ سلام واچولو وی په مونږ یې سلام واچولو د ملا صاحب هغه بل ورته وي خدای دې قرآن کې مولیانو کې هم مسلمانان شته دي مولیانو کې هم مسلمانان وي نو مونږه ټول په یو تله کې وو نو نبی علیہ السلام فرمایي الکیس من دان نفسه هوښیار انسان هغه دی چې ځان سره حساب کوي او بل یو خو ځان سره حساب کوه بل وعامل لما بعد الموت مرګ نه وروستو زندګۍ دپاره سوچ کوه یوازې دا دنیا نه ده یوازې د دنیا د عیش و عشرت نه دی یوازې د دنیا زمینداري او دکانداري او پیسې ګټلو دا نه دی بلکې مرګ نه وروستو زندگی چې کومه روانه ده یا الله قبر کې به څه کوي په دې حالت کې ماله مرګ راغی په دې حالت کې ماله مرګ راغی زه ګناهګار سر نه خپو پورې ګناهونو کې ډوبې ما او مرګ راغی
او زمر شما ما قبر کې کیدی مال به فرشتي راشي ما نه به تپوس کې زه به څه جواب ورکوم زه به څه وایم نو وعامله لما بعد الموت مرګ نه وروسته زندګۍ دپاره زما عزتمندو سوچ دا ډېر اهم دی دا سوچ او فکر نه دی دا مرګ نه وروسته سوچ چې الله حشر کې به څه کېږي د قیامت په هغه عظیم ورځ باندې چې الله جل شانه به په خپل شان باندې ځمکې ته راځي او عدل او انصاف فیصلې به کېږي ما سره به څه کېږي څوک خو به څه پیش کړي زه به الله ته څه پیش کوم نو وعامل نو دغه څیزه د انسان د ګناهونو نه نفرت پیدا کوي د الله سره محبت پیدا کېږي د الله نه یره پیدا کېږي مونږ په الله زړور یو ګناهونه کو پروا نشته نافرمانی کو غیبت کو چغلی کو پیغمبر علیه السلام مونږ ته ګناهونه ښکاري نه نبی علیه السلام په یو مقبره باندې روانو وی کته چې وی کته دوه قبرونه نوي جوړ شوي دي نو نبی علیہ السلام فرمایل انهما لیعذبان فی قبورهما دې دواړو کسانو ته په خپلو قبرونو کې عذاب ملاویږي نبی علیہ السلام فرمایل دې دوه کسانو له په خپلو قبرونو کې عذاب ملاویږي او صدا سے لوی ګناه نه ده کړې صدا سے غټ جرم نه ده کړې چې د هغې په وجه باندې دوی ته عذاب ملاویږي دا یو چې کومو نو دبا د صفای خیال نه ساتلو د صفای خیال به نه ساتلو تشي میچاز به کولی د تشي میچازو د ساس کو نه به ځان نه ساتلو دا زمونږ په ذهن کې ارداس ګناه نه ده او دا د عذاب نبی علیہ السلام بل حدیث کې فرمایي اکثر عذاب قبر دا د تشي میچازو نه دی بعض خلک او داس تشي میچازو کې بس پاس را پاسي او دا سوچول پکې کم دی وي استنجا پکې کم دی دا تشي میچا کپڑے پلی دي شي دې باغې باندې مونږ کوي مونږ مونږ شو نو انهما ليعذبان في قبورهما نبی علیہ السلام فرمایل دې دواړو قبرونو والا ہوتا په خپل قبرونو کې عذاب ملاويږي د یو تا پتش میچازو نه ځان نه ساتل په وجه او دې بلتا دته په چغله باندې عذاب ملاويږي ستا خبره بل تکول د بل خبره بل تکول مقصد دا چې دا دواړه کسان خپل کې وین خلی اوران شي شیطانت چې ستوي چغلی د یو خبره بلته او د بل خبره بلته د دواړو کسان له پدې باندې دا اوس مونږه ساړو څه ګناه نه ګڼو غیبت مونږ څه ګناه نه ګڼو پردې مال حرام دا څه ګڼو نه عذابونه مصیبتونه پریشانې دا بر عزیز مې عزت مندو اوس اخیری خبره تا کوم یو تکلیف در باندې راغی بیماری رااله غریبی رااله ټینشن راغی پریشانی رااله نو دې باندې به دا اوس ته معلومې څنګه چې دا زما باندې عذاب دی او کنه دا امتحان دی بد دا خیری خبر تکو دا ٹیسٹ ہوگا دا معلومات ہوگا چې ما باندې یو ټینشن ناغی او خفګان ناغی او پریشانی رااله دا زما باندې عذاب دی او کنه دا زما امتحان دی نو علما د دې خپل جواب کوي وی کله چې تا باندې یو مصیبت راغی یو پریشانی رااله او په دې کې ستا الله سره تعلق نور پیدا شو تا منځونه نور زیات کړه تا قرآن شریف تلاوت شروع کړه تا نوافل شروع کړه تا ذکر اذکار شروع کړه تا وظایف شروع کړه د دې وظیفې دا اثر دی دې وظیفه کې دا اثر دی چې دا مصیبت اوسره ختمي ستا الله ته توجه نورم پیدا شو ستا الله سره محبت نورم زیات شو زما حضرت شیخ صاحب فرمایل شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه دې پورې چې ته د الله نزدېکت حاصلې پتا به امتحانات راځي یو کس چې کوم نه مدینه منوره کې اوسېدو نو روټۍ رااله هغه روټۍ کې ماستو نو هغه ماسته تراو نو دوی یاره د مدینې دا ماسته خو ډېر تراو دي د مدینې دا ماسته تراو دي دا خبره وکړه چې د شپې اوده شو پیغمبر علیه السلام راغی ورته زما د مدینې منورې د مستو بد وي اوزه زما د مدینې شابه زر اوزه ته زما د مدینې د مستو ته تراوې زما د مدینې نه اوزه حضرت شیخ صاحب فرمایل وی دا انسان څوک د الله لوی بندو د الله محبوب بندو ځکه چې زورونه او تنبیه چې کوم دی دا خپلو کسانو لکي دا د الله او د الله د پیغمبر خپل کسو ځکه ولا زورونه ورکړه نو اوس
تا باندې یو تکلیف راغی او ستا الله ته توجه نورم زیاته شوه نو پیش دا امتحان دی او دې پسې به کامیابي وي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا او که نه یو تکلیف راغی مرګ راغی بیماری راله غریبي راله اکثر خلک دا وایي یا الله هم زه دې کتلی ما هم دا تکلیفونه مصیبتونه هم په ما باندې راځي اکثر زنانه چې راشي وظایف زور دیم دا وظیفه کوه وایي استاد جي په وظیفو ستړي شو په وظیفو باندې ستړي شو اوس زما عزتمندو مونږ هغه وظیفو باندې بدګمانه شو دا وظیفه نه کوي کار دا وظیفه کار نه کوي نو که ستا تعلق الله سره کټ شو ستا کې بغاوت راغی سرکشي راله نافرمانی راله نو دا پیښ شي دا عذاب دی او د هغې نه د الله رب العزت باندې توبه او استغفار ووایه او د هغې نه الله نه معافي وغواړه الله یې د عمل کولو توفیق راکړي عزتمندو کوشش دا کوئ چې کله اذان وورئ فوري جومات ته راځئ او دا حدیث مې ته بار بار ویلی چې کله د جمعې پر اذان وشي نو فرشتې مقرر دي د هر جومات په پیزار کې یو فرشته ناست دی مونږ چې څو پورې بیان نه شروع شوی او جمع له 7 منټه نه پاتې شوي را روانېږو نه انشاءالله مونځ به کوشش بداوی چې انشاءالله یو بجه به خیری جمع درو الله یې د عمل کولو توفیق راکړي قرآن حدیث سره دی الله زموږ محبت پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارک لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت بعض مرګرو د بیمارانو لپاره دعا درخواست کړي ټول بیماران دعا کوي خاص کر زموږ د محله کې ګل زمان هسپتال کې دی الله دې ولا صحت کامله ورکړي څومره بیماران دي حاضر دي څومره مشران کشران تعلقداران بیماران دي روحاني جسماني الله ټول شفا کامله ورکړي زموږ څومره مشران قبرونو کې پراته دي او اساتذه کرام والدین الله ټول سره رحم کرم معاملو کې او جو څوک د چا څه پریشانی وي الله دې خپل بی خزانه ټول مسلمان پریشانی ختمه کی الله دنیا او د آخرت خوشحالي زموږ ټول نصیب کړي صلی الله تعالی علیه سنت کې الله مخشره